دوره تیر کړه. دا راته وایي چې کوم استادان ډېر خوشاله او کوم دنه ډېر خفه او په اور کې ولاړ. یاره چې استادان خو که رښتیا راته ووایم ټول نه په اور کې ولاړ وو او خوشحاله مو موږ داسې نه وو چې یاره استادان هم په اور کې ودرولي خو بهر کیب چې هغه کم په اور کې وو هغسې هم په اور کې دا اوس سیاسدیګیرو میرو ته مه ګوره دا ټول هغه وو ښخ کړي مړي به یې راویسته شپږم نواله تر لسم کلاسه پورې چې دی په یو ډیس په یو کلاس کې په یو محمد صاحب ته مې ویل چې زه دومره اکسایټینګ یم چې بهی زه به څنګه د ملګرو سره میلاویږم مطلب 15 کاله پس خلک میلاویږي نو هغه اختر خو د الله د طرفه یو غټه خوشحالي وه خو زه وایم چې د هغې نه زیاته خوشحالي ماته نه زموږ په کلاس کې داسې ټیلنټ چې هغه ورانه مو هغه قابلانه مو او هغه شریفانه مو لکه زموږ په کلاس کې چې څومره ټیلنټ ډېر یو زبردست پروګرام د وکړو د دې اختر په موقع باندې او ډېره خوند یې وکړو. موقع د 25 سال بعد چې موږ دلته نن راجمع یو ښایسته سرور دی د ټولو ملګرو په منځ کې خوشحال. اول چې ما دا واتساپ ګروپ جوړ شو چې تاسو د اواز ما د خپل ملګرو 22 سال پس واورېدو نو یقینا چې زه انتهایی خوشاله شوم. زموږ دا ټول ملګري دي چې په شا باندې چې دې څونه خاندانونه دي هغه بیرته په یو نوي روح جوړه. زموږ مشر ورور هم دی او دا زیات بار هېواد کې بار ملکي او څه کال د اختر له راغلی ډېره محسوس شوه ډېره خوشحالي ځکه چې دا ملګري ډېر وخت پس یو بل سره ملاقات وشو نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. 15 کاله پس چې دا موږ یو ځای شوم دا داسې لکه موږ چې اوس په لسم کې یو او اوس موږ د لسم نه ووتو او اوس موږ هغه زاړه ملګري یو. د 10 کلاس چې کم وي که نه د ایج چې وي تورمان صاحب 16-17 سال وي دا پری اپوري وي څه مطلب دا دی اوس خو زمونږ ایج 40 سال ته رسېدلی دی او ټول ملګري په پریکټیکل لایف کې دي نو دا یو کمپلیکیټډ دغه وي هغه ایج چې وي که نه هغه پری اپوري وي نو مونږ یې بیک هغه سایډ ته ویوړو هغه 16-17 سال ته واپس بوتلی کړو نو مطلب دا دی چې هغه ټینشن هغه وري هغه ختم شو مونږ ریلیکس شو. د دې ټول ګروپ چې کوم دا ګیدرینګ د دې کریډټ مو ټول عمران صاحب له ورکو ځکه چې دې یو واتساپ ګروپ جوړ کو او دا ټول پکې هټ کړه او دای را جمع کړه. ولې داسې ونه کړم چې د خپل کلاس پیلوګان بېرته رايوځای کړم چې هغه زوړ ماحول راژوندی کړم چې هغه شان د کلاس هغه ماحول راپیدا. بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو پوینټ سره جی عطا الرحمن ستاسو په درو خدمت کې حاضر یم. ټولو پښتنو ته د زړه د کومې نه وړوکی اختر ډېر مبارک شه. دا وخت جی د اختر درېیمه ورځ ده او زه په کامراني ویلي کې یم په وادي کامراني کې ما دا په لوړ دیر کې راځي او سیاحتي مقام دی. زه ماشاءالله تاسو ته یو ګروپ ښکاري جي دا د سکول ملګري دي او 15 کاله پس د دو ملاقات دی نو زه نن راوبللم د دو سره به خبرې کوم د دو چې کوم زاړه د سکول یادونه دي په هغې به ورسره ډسکشن کوم د سکول چې کوم وختونه په څنګه هم تېر کړي دي په دې کې مختلف مکتبي فکر سره تعلق ساتي څو پکې افسران دي او مختلف څو پکې روزګاریان دي څو پکې مسافر دي د مختلف مکتبي فکر سره تعلق ساتي دا هغو سره به زه نن خبرې کوم. راځئ موږ سره اوسئ. تاسو کته چې ماشاءالله 15 کاله پس چې کم کلاس ویلو دورا یو ځای شو د اختر په درېیمه ورځ ده کامراني ویلي ده او د دوی نن ملاقات انتهایی خوشحاله دي. د دوی سره به زه نن خبرې اترې کوم د دوی چې کم زاړه یادونه دي د سکول هغه به هم راتازه شي نو راځئ موږ سره. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. تورمان بھائی ډېره شکریه چې تا موږ له خپل قیمتي ټیم راکړو او دلته رالی او زموږ د دې ملګرو د اواز تاسو د میډیا په ذریعه باندې مخکې ملګرو سره شیر کړو. تاسو ډېره شکریه مهرباني. ښه مولانا صاحب دا راته ووایه ماشاءالله نو د اختر درېیمه ورځ ده او وادي کامراني ته راوختې ستاسو څونه د کلاس ملګرو دا راته ووایه چې نن ستاسو ملاقات دی یو نوی ملاقات دی څنګه چل دی تاسو څه نظر تاسو ګورئ دې ملاقات او بل دا راته ووایه چې ستاسو په کلاس کې څونه کسان وي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبدالرحمن دی او د دې دنیا په دې ژوند کې ملګری او ملګرستیا دا د دې ژوند سره یو لازمي جز دی. دا ملګرستیا د کچات نه د پرامري ځان لې د میډل ځان لې د هاي ځان لې بعضې ملګري د کچات نه تر د میټرکه پوري
زما چې دا کم ګروپ دی نو زه د دوی سره په 9 او 10 کې زه د دوی کلاس فیلو وم او الحمدلله د هغې ورځې نه چې کوم دغه 2 کاله ما د دوی سره تېر کړي دي نو ټول ملګري الحمدلله موږ پیژنو او وخت په وخت زموږ د دوی سره ملاقاتونه هم کېږي او خو دا اولنۍ موقع ده 25 سال بعد چې موږ دلته نن راجمع یو ښایسته سرور دی د ټولو ملګرو په منځ کې خوشحالي ده او زما په خیال چې 2 ورځې مخکې اختر تېر شو خو دومره خوشحالي به دې ملګرو ته نه میلاو شوي لکه نن چې زه د دوی په دې مجلس کې زه کومه خوشحالي دا محسوسوم. دا راته ووایه مولانا صاحب کلاس کې تاسو ټوټل کسان سوی نن ټول یې که نه څه پکې کم شته؟ موږ تقریبا په 9 او 10 کې 40-42 ملګري او اوس چې موږ کومه په رابطه کې راغلي دي نو هغه د 13 اباو دي چې هغه زموږ سره اوس په باقاعده په خپل واتساپ ګروپ کې هم دي په رابطه کې هم دي او زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله موږ به دا کوم باقي ملګري چې کوم ابسنټ دي دا به هم موږ دلته په دې واتساپ ګروپ کې او بیا دغه شان په خپل ګیدرینګ کې دا به موږ کوشش کوو چې پریزنټ شي زموږ سره. ډېره مهرباني ډېر شکریا. ډېر ملګري د ټول کوشش کوم ټول سره خبرې اترې وکړم او چې په لنډو ټکو کې را پروګرام را جوړ کړو. چې مونږ د اختر درېیمه ورځ ده چې په دې کې مونږ راټول شو. ځینې ملګري زموږ داسې دي چې هغه بار دي په سعودي عرب کې دي په ګلف کنټریز کې دي هغه مونږ ډېر مس کوو چې هغه نشته خو انشاءالله تعالی هغه زموږ سره داسې فیل کوو چې زموږ سره دي او دا به په واتساپ ګروپ مطلب دا دی چې دا ګلوبل مطلب ګلوبل ویلیج دی په دې باندې مونږ مطلب دا یو ځای یو نو هغه به زموږ سره په دې پروګرام کې په دغه وساطت باندې مونږ داسې فیل کوو چې دا زموږ سره دي او انشاءالله چې نیکسټ ټایم هغوی راشي نو مونږ به بل ګیدرینګ کوو او په هغې کې به هغوی را سره انشاءالله شامل وي. بل زه دا ویل غواړم چې د 10 کلاس چې کم وي که نه د ایج چې وي طورمان صاحب 16-17 سال وي دا پریا پورې وي څه مطلب دا دی اوس خو زمونږ ایج 40 سال ته رسېدلی دی او ټول ملګري په پریکټیکل لایف کې دي نو دا یو کمپلیکیټډ دغه وي هغه ایج چې وي که نه هغه پریا پورې وي نو مونږ یې بیک هغه سایډ ته ویوړو هغه 16-17 سال ته واپس بوتلی کړو نو مطلب دا دی چې هغه ټینشن هغه وري هغه ختم شو مونږ ریلیکس شو ریفریش شو او مطلب دا دی چې دا مونږ دا ګیدرینګ چې دی دا ډېر انجوای کوي او یو جهان مننه ډېره شکریا ډېره مننه. قدمونه ټول کلیوال دي ماشاءالله راغونډ شوي دي پروګرام روان دی. نثار صاحب راځم څنګه کې ولاړ دی چې نثار صاحب دا راته ووایي چې ماشاءالله ډېر ښکلی ګیدرینګ هم راټول دا ډېر په ګرانه راټولېږي ستاسو چې کوم ملګري دول زه شاباسي ورکوم تاسو کې څه ویل غواړئ مختصر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما د مخکې چې کومې ملګرو خبرې وکړې مولانا صاحب او الیاس صاحب هغه ټولې تفصیلي خبرې وشوې خو زه پکې دا خبره ایډ کړم چې د ټول نه غټه خوشحالي خبره دا ده چې زموږ دا کوم ملګري تاسو ملي زمونږ زوړ تعلق بیرته بحال شو او دې له موږ یو نوی شکل وکړو دا یوازې زموږ دا ټول ملګري دي چې زموږ په شا باندې چې دې څونه خاندانونه دي هغه بیرته په یو نوي روح کې جوړه. ماشاءالله ډېره شکریا. وحید صاحب راځم څنګه کې ولاړ جي هغه دوسره هم خبرې اترې کوي. وحید صاحب دا راته ووایي ماشاءالله ډېر ښایسته ګیدرینګ دی دا راته ووایي چې د اختر په ورځ خوشحاله وي که نن ډېر خوشحاله وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه طورمان صاحب. که زه داسې په شارټ کټ کې به دا ووایم چې زه د سار نه دی جان محمد صاحب ته مې ویل چې زه دومره ایکسایټینګ یم چې به زه به څنګه د ملګرو سره میلاویږم مطلب یو 15 کاله پس خلک میلاویږي نو هغه اختر خو د الله د طرفه یو غټه خوشحالي وي خو زه وایم چې د هغې نه زیاته خوشحالي ماته نن محسوسېږي او زه ډېر زیات خوشحاله یم او ستاسو بیا ډېره زه شکریا ادا کوم چې تاسو د کیمرې په سترګه باندې موږ یو ځای کړو. ډېره زیاته مننه مهرباني. ډېره مننه ډېره شکریا. ظریف صاحب راته څنګه ولاړ لګي دا راته ووایي چې تا پکې کم یادونه تا ته پکې ډېر یادېږي هغه راته خو ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د ټولو نه د پښتو پوینټ د عطاورحمان صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي وخت یې ویستو او موږ دلته د سرسبز شاداب کامرانۍ چې د زندګۍ د ټولو نه اهم پرپوزا مقام دی دلته راغی او موږ خپل ټیم راکړو. زه ټول نه اول د دوی شکریا ادا کوم. بیا د خپل ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې دوی خپل قیمتي وخت ضایع کړو او دلته راغله زموږ په ګیدرینګ کې شرکت وکړو او دا پروګرام یې رونق ورکړو. زما تقریبا 15 کاله پس د ملګرو سره ملاقات وشو. زیاتره ملګري خو موږ یو بل سره ملاقات کېدو خو د بعضې ملګري موږ نه ولیدلي نو 15 کاله پس چې دا موږ یو ځای شوم دا داسې ده لکه موږ چې اوس په لسم کې یو او اوس موږ د لسم نه ووتو او اوس موږ هغه زاړه ملګري یو
نو زما پرې 25 کاله کې ټول نه خوشاله ورځ چې کومه ده نو هغه اخترې دي ودونه دي هر څه شوي دي خو داسې خوشاله ورځ ما نه ولیدلې لکه نن چې زه کوم خوشاله یم. ډېره مهرباني ډېره ډېره شکریه. تعارف وکړئ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو زموږ ګیدرینګ ته راغلئ او زموږ د دې یو ځای کېدو عکاسي مو وکړه. زما نوم اکرام الله دی او موږ ټول غالبا د شپږم نه کلاس پیلو. ماشاءالله. او هغې نه وروسته بیا ټول څوک مختلف کالجونو ته لاړه او دا ملاقات چې وشو نو کم یادونه زموږ تېر شوي هغې بېرته واپس تازه شو. نو په دې کې اول خاص کر د عمران او بیا د عبید شکریه ادا کوو چې کم از کم دا ایپټ یې وکړو او موږ یې را غونډ کړو جمع یې کړو. نو د دې هغو ډېره مهرباني شکریه ادا کوو. ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره ډېره شکریه. تاسو ورپسې ویل غواړئ جي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما شفیق احمد نوم دی او زه په 9 کې په 96 97 کې دارنګ نه راغلم. بیسیکلی زه دارنګ یم خو که په ایمان زمانه تپوس وکړي که نه اتمه پورې ما په خپل غازي عباسکو کې سبق ویلی خو دومره خوشحالي ما په ژوند کې نه محسوس کړی لکه څومره چې ما په 2 کاله کې محسوس کړی. دونه پس موږ کالج ته هم تللي خو ژوند چې دی که نه دا د 9 10 دی د دې څومره الفاظو باندې زه اظهار کوم که نه نه شم کولی. او خاص کر بیا زموږ دا کلاس داسې کلاس و که نه چې شکر د ټول ملګري تقریبا یو عمر والا او ټول ماشاءالله ښه میچور کسان او زه به نور څه ویم نو. صحیح شو. ډېره مهرباني ډېره شکریه. تاسو به څه ویل غواړئ؟ شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه اول خو ستاسو د چینل ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او دا پروګرام هم کور کو. د هغې نه پس موږ د 1998 نه واله د اوسه پورې 25 سال پس ټول راغونډ شو. ډېر زیات خوشحاله یو او انشاءالله مخکې به هم دغه شانتې راغونډېږو پروګرامونه به کوو ولې چې زاړه یادونه سړی پکې ځوانېږي بېرته او ښه وخت تېر شوی یو بل سړی ویني ځکه چې 25 کاله مخکې مونږ یو بل لیدلی و د هغې نه پس په لیدو خو داسې مې نه و لیدلي. زیات تر دا سپینوګان پکې زموږ د اقنا نه دي د پرامرۍ نه دي پکې زیات پکې شپږم نه دي نو ډېر غټ وخت او ډېر ښکلی وخت تېر شوی او انشاءالله داسې به موږ کوشش کوو چې نور دغه شان پروګرامونه وکړو. ډېره مهرباني جي ډېره ډېره شکریه. الله دې خوشحاله ساته. ډېره ډېره زیاته مننه. اسد بھائی راسه ولاړ دی ماشاءالله د موبایل کار کې ما د خپل روزګار هغه سره خبرې کوم. اسد بھائی تاسو به څه ویل غواړئ؟ ماشاءالله نن یو شوی 25 کاله پس تاسو ملاقات دی. تورمان صاحب ډېره مهرباني ستاسو د راتلو او چې موږ هم ټیم راکړو دا ټول ملګرو دا پروګرام جوړ کړو او ماشاءالله ټول راغونډ شو. دې کې دا ځینې ملګري ډېر اکټیو نو 20-25 سال بعد دا ځینې ملګري خو به موږ لیده خو دا ځینې ملګري پکې نه و لیدلي. سب بار وو اوس هم ډېر بار دي او 2-3 ملګري وفات شوي هغوی ته به دواګانې کوو او بس ډېره خوشحالي ډېره زیاته او چې کومه خوشحالي میلاو شوه داسې خوشحالي به بل څه کې مونږ نه. صحیح ده جي صحیح ده جي. ډېره مهرباني ډېره شکر. نو که بله دې نور څه یې نو ویلی شي. ډېره مهرباني. ما سره په څنګ کې ولاړ جي زما کزن دی جي تاسو کتی شئ باجي ورته مونږ وایو زمونږ مشر ډهور هم دی او دا زیات بار هېواد کې بار ملکي او څه کال د اختر له راغلی نو دو په دعوت هم مونږ رالو د دو کوشش تاسو راشئ دا پروګرام ریکارډ کړي نو ما بلا کارونه پرېښوده دو له راورسېدم. ډېره مهرباني باجي. څه به ویل غواړئ جي؟ ماشاءالله ډېره مننه چې تاسو زما راوختئ او زما خبره ومنله. نور ماشاءالله موږ ته نن ډېره محسوس شوه ډېره خوشحالي ځکه چې دا ملګري ډېر وخت پس یو بل سره ملاقات وشو نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا راته ووایې ماشاءالله ستاسو ګیدرینګ خو ډېر زبردست دی. اوس موږ ډېر پښتانه دا وخت ګوري که نه نو هغو ته څه ویل غواړئ؟ داسې ګیدرینګ پکار دی که نه؟ دا وایي چې بالکل څومره کلاس پیلوګانې ملګري هغو له پکار چې په وټساپ باندې خپل یو بل سره رابطې ساتئ او کله ناکله دا پروګرام کوئ نو ډېر خوند ورته په زندګۍ کې ملایي مزه. صحیح شو. ډېره مهرباني جي باجي. ډېره شکریه. ډېره مننه. الله دې خوشحاله او آباد ساته. څنګه راس یو ملګری بل هم ولاړ دی تاسو په مختصر انعام پیسې. السلام علیکم. زما نوم انعام الله دی او دا ټول زموږ ملګري دي ماشاءالله. دې پروګرام ته موږ د ډېر ټایم نه وخت ویستی و د روژې نه خو څه ملګري بهر هم وو او دغه دا ټریم هم روژه پکې راغله نو ماشاءالله نن هغه ورځ راغله چې یو ځای شو او دا خاص کر موږ دا ټول کریډټ عمران ته ورکړو چې هغه دا یو سټیپ واخیست او دا ټول ملګري راغونډ کړه او وټساپ یو ګروپ صحیح. په کوم یادونو باندې ډېر بحث وشو نن خو یاره دغه پیله ملاقات ته ماشاءالله په ډېرو په خوشحالۍ سره ټول ملګري یو بل سره میلاو شو او دغه دا نور هم زموږ انشاءالله موږ خو دا زړه خوشحاله شو موږ چې یاره دا هره میاشت کې دا پروګرام کولی نو دا ملګري داسې راغونډېدی. په دې کې ډېر ملګري بهر هم دي هغوی ته هم ستاسو د کیمرې په وساقت باندې موږ دا پروګرام هرکلی وایو
او الله دې خوشحال لري او تاسو مې اپریشیټ کوم چې تاسو په دې قیمتي ټیم کې به ټیم ویستو رالی زموږ خبره هم د خپل ورسیز ملګرو ته او دا ټول غلام نور هم زیاته کړله ډېر ولاړه ماشاءالله میډیسن کې نور اکټیویټیز روان دي دا راته وایي قاري صاحب ماشاءالله تاسو نن یو شی په وادي کمراني کې یو اختر دی او بل ملګري دي نو څه ویل غواړئ جي مونږ خو لاول ستا ډېره غټه شکریه ادا کوو تاوان صاحب او ستا د پښتو پوینټ د پیج هم ډېر غټه تعریف کوو او بل تورمان صاحب داسې حساب کتاب دی چې تقریبا 25 سال مونږ یو ورسره یو ځای شو دا ټول ملګري چونکې زه خو دو سره په 8 او 9 او 10 کلاس کې وم نو دا هغې په وجه باندې لکه زما یو بیچ مخکې هم پاتې شي او د هغې کې زموږ انټروګانې شوي بالکل او دا زمونږ یو سیکنډ بل بیچ و چې دا دو سره هم دا هم زما کلاس فیلو دي خو ډېر یو زبردست پروګرام دو جوړ کړو د دې اختر په موقع باندې او ډېره خوند یې وکړو په دې کې زیاتره موږ د عمران صاحب او د عبید صاحب ډېر غټه شکریه ادا کوو چې هغو دې پروګرام لا یو پریکټیکل شکل ورکو او ډېر زبردست پروګرام یې ډېره مهرباني قاري صاحب ډېر شکریه آباد قاري صاحب تاسو په پیسې ویل غواړئ نن تاسو ماشاءالله ملاقات وشو په یو ښځې کې اول خو موږ تاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوو د میډیا والا رحمان بھائی او د هغې نه پس چې کوم دا ډېر زیاته خوشاینده خبره ده دې پروګرام چې کوم ارینج کول د دې ټور کریډر چې کوم عمران ته ځي هغوی د وټساپ په ذریعه باندې ملګري راغونډ کړي او موږ ته یو اطمینان او سرور او خوشحالي میلاو شوه موږ زه خو د تقریبا ځینې ملګري داسې کیفیت ته پورې پکې څه ملګري دي او څه پکې د سیکس نه ولته آنلاین پورې ویزا موږ مدرسې ته لاړو ټول هم پرایویټ وکړو خو لیکن هغه ډېر زیات مدرسو کې هم زموږ کلاس فیلوګان پاتې شوي دي هلته دومره ازادي نه وه دومره خو لکه دلته چې خوشحالي میلاو شوه هغه ځکه چې زاړه یادونه پکې رایاد شي هلته په کول کر داسې د غني د ملګرو سره داسې زنه دنه ته ورباندې کپ شپ نشي لګولی ډېر زیات اطمینان وشي او دغه چې ممکن میلاو شي مننه شکریه ډېر شکریه ډېر مهرباني دا وخت راځه جي کامل صاحب ولاړ سره کې ماشاءالله د پارټس چې کوم بزنس هغه کوي او ډېر ښه ماشاءالله خپانه راغی دا راته وایي جي ماشاءالله تاسو نن ملاقات وشو نو په دې کې ما ملګري کوم چې پراټې پټولې اپ کې منشن کې کنه پراټو والا خو به پر امرې والا وو دا خو ماشاءالله ټول می چې ور سکول پوزي وران پکې سوقو وران ټول جی دا وسه سې دی ګیرو میرو ته مګور دا ټول هغه خخ کړي مړی به راويستا او جی او دې کې زمونږ درې سلور مرګري وفات شوی دي او رضا محمد بای شو عمران شو او شاه وزیر شو شاه وزیر بای د دې تر یو داغه پاتې هلم من پکې ما د نثار بای تلی مور راوته ډیره زیاته جړای راته وکړه الله دې اخرت خیسته کی او اتورمان صاحب دا شل 15 کال بعد د مرګري راټول شو او دا خپل خوشاله اظهار کوي ولې خبره ده چې په دې مصروف دور کې دوی ټیم ورکو مطلب دا چې دی پروګرام ته خلا ورکړه نو دا دوی ټولو یو جهان مننه تاسو ډېر شکریا چې تاسو دې پروګرام ته کوریج ورکو دا راته وایي ډېر مهرباني ماشاءالله ملګري خو را جمع شو ډېر خوانه مو کو کوم یادونه پکې تاسو ډېر مس کوئ چې یو ځل بیا راشي یاره جی مو خو یادونه کرکټ هم ډېرې زیاتې کړي دي او ډېر زیات هغه وخت مس کو خیسته دورو او بلدار چې لاویډن کې بم لامبلو شینډنو نو دسی په پیریډ کې به کله ناکله هغې ته راووتو ډېر زیات خوندونه او مزیم اغستې دي اوس خو هغه دغه نشته خو به هر کیپ زمونږ د وخت ډېر ښایسته کلاس پیلوګان او ښایسته دوره تېر کړه دا راته وایي چې کوم استادان ډېر خوشحاله او کوم دنه ډېر ښه په اور کې ولاړو یاره جی استادان خو که رښتیا راته ووایم ټول نه په اور کې ولاړو او خوشحاله مو موږ داسې نه وو چې یاره استادان هم په اور کې ودرولي خو به هر کیپ چې هغه کم په اور کې و هغسې هم په اور کې ډېره مهرباني ډېره نور مولا بای دی جی دوسرم خبرې کوم دا راته وایي چې دا ګیدرینګونه اوس ختم شوي دي که نه بلکې په ختمېدو دي نو هغه سټوډنټانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې دا ګیدرینګ پکار دی یا نه دی
یاره اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم عطاورمان بھائی چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو او دومره ستړی مو کړو دې ته راوخته نو اول دغه شکریا ادا کوم. زما زړه بیرته غواړي چې زه بیرته هغه لسم ته ورسم او هغه زه د کرکټ د ټیم کپتان وم او دا کم کراوډ به چې ما راتلو کم زما هغه یادونه چې زه اول شیر کوم نو ډېر زبردست هغه وړوکوالی اوس نشي دا اوس زموږ بچي ګرځي ماشاءالله. خو لکه دا ملګري اول چې ما دا واتساپ ګروپ جوړ شو چې تش د اواز ما د خپلو ملګرو 22-23 سال پس واورېدو نو یقینا چې زه انتهایي خوشحاله شوم او د هغې نه پس بیا د دې کامراني په دې ښکلي ځای کې میلاوېده بیا دا ښکلي ملګري څه لیمان څه انجینران څه بزنسمینان څه افسران دا ټول ماشاءالله دا دي راغلي دي او موږ یو بل فیس ټو فیس ولیدو نو یقیني چې دا غټه خوشحالۍ خبره ده. د دې ټول ګروپ چې کوم دا ګیدرینګ د دې کریډټ موږ ټول عمران صاحب له ورکو ځکه چې دې یو واتساپ ګروپ جوړ کو او دا ټوله پکې ایډ کړه او دا یې راجمع کړو د کمراني وادي ته یې راوسته وادي کمران کې یې راوسته یو خو به سره د ازیم ایکسپلور شي او بل د دې ملګرو پکې ملاقات هم وکړو انتهایي خوشحاله دي او خدای شته موږ دا پروګرام کوو موږ هم ډېره مزه راغی نو دې پروګرام نه پس په ډېر زیات رابطې کېږي چې موږ ګیدرینګ جوړو مختلف ځکه چې بل چې کم چلېدل هم ډېر خلکو خوښ کړی نو د دې ګیدرینګ ټول کریډټ زه عمران صاحب له ورکوم. دې سره خبرې کوم عمران صاحب دا راته وایي سوچ هم څنګه راغی چې یار دا ملګري راغونډ کړو دونه دا خو ډېر ګران کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني عطاورمان بھائی زه د عطاورمان بھائی او د پښتو پاینټ چینل ډېره زیاته مننه او شکریه ادا کوم چې دوی راله او زموږ د ورکوټې غونډې کې پروګرام ته کور جوړ کړو. زه به د زړه خبره تاسو دا وکړم چې زه یو ورځ سهار وختي لاړم مانځله جومات ته نو ناسو ما جمعې ته ټایم ډېرو دعا مې کوله یو دا ټول ملګري کلاس پیلوګان رشته داران را یاد شو بس د هغو دپاره مې دعاګانې وغوښتې ما ویل یاره ولې داسې ونه کړم چې زه د خپل کلاس پیلوګان بېرته را یوځای کړم چې هغه زوړ ماحول را ژوندی کړم چې هغه شان د کلاس هغه ماحول را پیدا کړي جو الریډي زما سره خو 4-5 کسان په دې کنټیکټ کې وو نو هغو ما یو ګروپ جوړ کړو او ټول ملګري مې په هغې کې ایډ کړل بیا هغو ته ما بیا وویله چې بهي هر یو ته مې وویل چې د چا سره کم ملګري نمبر یي نو هغه تاسو ما ته راولېږئ چې زه ایډ کړم نو لهذا رو داسې هغه ګروپ زموږ مکمل شو زمونږ 39 کسانو په کلاس کې نو په دې کې 3 کسان زموږ نه وفات شو الله دې جنت الفردوس نصیب کړي یو رضا محمد بھائی یو عمران خان او یو شاه وزیر بھائی هغه درې مړي دي 36 پاتې شو په دې 36 کې 3 کسان زموږ دي چې د هغو سره واتساپ شته نه په دې نن سبا دور کې او باقي 33 کسان چې کوم دي نو هغه ولې واتساپ نشه بوډاګان دي که په کټ پراته دي یاره ښه پیسې هم ګټي ښه ډېر دغه دي تکنه دي خو بس پته نه لګي چې په دې دور کې هغو واتساپ نه دی جوړ کړی که نه نو موږ دغه کسان 33 کسان زموږ سره په دې ګروپ کې دي دا موږ یو وړوکی غوندې پروګرام وکړو ستاسو په وساطت سره به دا لږ ایکسپلور کوو او انشاءالله د دې نه بعد به موږ یو غټ یو ګرینډ پروګرام کوو هغې کې به ټول ملګري راغواړو او ډېره مهرباني شکریه. قدرمن تاسو کته شي عبید صاحب پکې لږ لیټ شو نو ټول ملګرو خو زما خبرې اترې وشوې دا راته ووایي عبید صاحب ماشاءالله ګیدرینګ خو ډېر مزدار دی پخوانی چې مخکې چې کوم ستاسو د سکول هغه یادونه پکې هم راتازه شو بل ملاقات هم وشوې او بل دې سره به مینه نور هم سوا شي څه به پرې ویل غواړئ جي یاره جی زه خو دا وایم په خدای تعالی یقین وکړه زما لکه ژوندی چې خلک وکړي موږ به مخکې هغه شوتې به هم کوو پوه شو نو به هغه شوتې کوو موږ یو ژوندی پکې ورسره وکړه په حساب ورسېدي نو هغه ژوندی به هم چې وکړو موږ به دې چې را ژوندي شو موږ لږ زه دا یو نمبر خو پکې شته په خدای تعالی یقین وکړه بس دی چې حقه ژوندی هم وکړو او دا ملګري چې مې کله ولیدل نو زه ډېر بې انتها زیات خوشحاله شوم اورې روح ته مې سکون میلاو شو او زما لیټوالي مسله لکه دا وه چې د ملګرو ته مې وویل چې په دې ځای کې د ملګرو ټولو راته دا ویل چې ګیدرینګ مزه دا کوي چې په دې ځای کې موږ پروګرام وکړو او دا ورونه بلي او دا وروره دا درز غبسازي وروره دا مزه کوي ما دا به انشاءالله نیکسټ ټایم باندې به داسې وکړو چې خپله غټ پروګرام به کوو خو دومره قدرې ده چونکې د دې ملګرو مصروفیت ډېر دي نو ما دا پروګرام به زه دومره قدرې وکړم چې دا به زه په کور کې وکړم نو د دقې د وجې نه لکه په کور کې مې پروګرام سیټ اپ برابروو نو په هغه وجه باندې لږ لیټ شوم دا راته ووایي ماشاءالله ملګري خو تاسو ملاقات وشو نن یو مزه یې هم وکړه وران ملګري پکې کم یو یاره په کلاس کې یاره په دې کې ورته زه ډېر پاتې راشم بس هغه نشم ویلی زه ومه چې په دې کې له ویلو څه ضرورت نشته ټول رانو که ټول ښه وو یاره ټول خو ښه وو خو دا پسې راځیر لکه زمونږ د کلاس په شان دا به هر سړی وایي هر کلاس والا به دا وایي چې یاره چې دا به زمونږ کلاس په ټول سکول کې قابل و دا زمونږ جو کلاس داسې و شریفان و وران خو لکه زمونږ په کلاس کې داسې ټیلنټ چې هغه وران هم و هغه قابلان هم و او هغه شریفان هم و لکه زمونږ په کلاس کې چې څومره ټیلنټ و که نه نو الحمدلله ماشاءالله زمونږ په کلاس کې هغه ټول هر څه کم دغه چې و هغه زموږ په کلاس کې کمراني وادي کې ادریس صاحب راسه هم په څنګ کې ولاړ دی دا موس راوځو چې چای ولا راوړو دا کیمرامین زه وښیي چې ولا راوړو
ډېره مهرباني ادریس صاحب دا راته ووایي چې تاسو ماشاءالله 15 کاله پس ملاقات دی او ټول کلاسمیټ دي نو څه به تاسو ویل غواړئ جي السلام علیکم عطاورحمان بھائی په اوله خو تاسو شکریا چې تاسو دلته زمونږ د کورې دپاره راغلئ نو دا خو زمونږ ملګري چې دی 15 کاله پس چې دی موږ راټول شو دا خو یو ګیدرینګ او خاص کر عمران چې دی عمران بھائی دا کړی چې واتساپ ګروپ یې جوړ کړو او هغې نه چې دا مونږ چې دی ټول چې دی خبر شو نو بس دا ټول راټول شوي او بس هغه زړې قصې به وي د کلاس او په کلاس کې چې دی چې کم چا اکټیویټیز وو که نه نو بس هغه به کوو بس خوشحالي ده او دغه به مناوه مخکې هم چې دی د یو بل سره څومره چې دی انټریکشن لکه دومره یي لکه و به خو په دې کې ځینې ملګري چې وو هغه ورسیز بار ملکونو کې وو نو هغوی سره هم زموږ سره کنټیکټ نه و نو هغوی هم چې دی د هغوی سره هم پکې اوس پکې کنټیکټ کې شو که نه نو دغه شانتې او ټول ماشاءالله اوس د بچو دغه یو لکه دا خو د دې انټریکشن د دې مقصد خو دا یي که نه یو خو د شپږم نه والا تر 10 کلاسه پورې چې دی په یو ډیس په یو کلاس کې په یو دغه باندې چې دی لکه سړی چې په کور کې چې یو ماشوم چې دی هغه تربیت هغه څنګه کېږي که نه نو دغه شانې چې د ټول لار سره نه خبرېږي نو دغه شانې مونږ هغه شانتې په دغه کې چې هم یو شانتې یو لوی شوي یو ټول که نه نو دغه شانې چې دی یو بل چې دی اوس د خپل فیوچر د ماشومانو دپاره د ینګ جنریشن لپاره د چا چې کم سوچ دی ډفرنټ سوچ دی په کوم ځای کې چې دی د کم چا پرمختګ دپاره نو هغې دپاره هم دغه کو او تاسو ډېره شکریه الله خوشحاله لره آباد لره ټوله مهرباني ډېره شکریه ادریس بھائی ډېره مهرباني خوشحاله آباد اوسئ